ملګرو دا سیستم دلته لګېدلی دی. زه د دې بیټرۍ چې کوم سیټینګ دی په انورټر کې هغه زه ستاسو سره شیرول غواړم، چونکې دغه چې کوم سیستم دی دا زوړ لګېدلی دی. د دې زه خالي د بیټرۍ سیټینګ چې دی هغه په انورټر کې زه تاته درښیم. نو دغه شارټ ویډیو د ته وګوره، که دې خوښه سوله د خپلو ملګرو سره هم شیر کړه چې د هغه هم یو فایده ځینې وسي. زما د خبرې مطلب دا دی چې کوم ټیم ته دا بیټرۍ ولګوې د انورټر سره بغیر بي ام اس چې بي ام اس کنفیګریشن دغه سره تا نه کړي، چونکې د دې انورټر سره دغه بیټرۍ خو د هغې هم لګېږي او د بي ام اس سره چې دی هغه د دې انورټر سره نه لګېږي. که چیرې بل انورټر یې د دې پر ځای باندې بالکل بیا د دې چې کوم بي ام اس پروتوکول دی یعنی بي ام اس دی هغه بیا د انورټر سره چې دی هغه لګېږي. زه تاته د سیټینګ درښیم د دې دا چې کوم انورټر دی 5.5 کیلو واټه د دې چې کوم سیټینګ دی په انورټر کې دننه 26 نمبره 29 نمبره او 29 نمبره د دې چې کوم سیټینګ دی هغه به ته په کوم ترتیب باندې دی دغه چې کوم ولټیج پرسنټیج دی یا ولټیج دی هغه به ته په کوم ترتیب دی په کوم نمبر دی. دغه بیټرۍ چې کوم تاته معلومیږي ملګرو دا نوې بیټرۍ ده د ساکو کمپنۍ غه ډېر یو بهترین شیپ دی. ما ته په خپله چې دی هغه ډېر خوند یې راکوي. زه د دې ډسپلې هم زه ستا سره شیروم چې دا په څه ترتیب باندې ده. دا وګوره اوس چې د اس او سی دی یعنی بیټرۍ پرسنټیج چې دی هغه 220 دی. اوس په دې انورټر کې چې دی هغه د دې چارجینګ روان دی. نو ستاسو سره به دغه ډول چې دی هغه یوزر مینول موجوده وي. دا چونکې دا بیټرۍ سره د خپل یوزر ګایډ راځي یوزر مینول یعنې ګرد ترتیب چې دی هغه د بیټرۍ غه په دې مینول کې چې دی هغه موجوده دی. نو ما خو تاسو درته ویله چې ته به د دې سیټینګ چې دی هغه 26 نمبره 29 او 29 دی هغه به په کوم ترتیب دی. دا وګوره دلته لیکلی دی دا لوړه فاسټ چارجینګ ولټیج فلوټ چارجینګ ولټیج لو ډي سي کټ اف ولټیج صحیح شو. که ستاسو سره چیرې 24 ولټه بیټرۍ نو دغه چې کوم سیټ اپ دی سیټینګ دی هغه دغه دی 28.8 وي ډي سي چې کوم ورسره لیکلی ده او دا بل چې کوم تاته معلومیږي 50.6 چونکې دغه انورټر چې دی هغه 5.5 کیلو واټه دی. نو ته به د دې انورټر چې کوم سیټینګ دی هغه به ته په دې ترتیب باندې دی. دا وګوره 50.6 او چې دا کوم د 29 نمبر سیټینګ دی هغه 56.0 او د چې کوم 29 نمبر سیټینګ دی هغه به ته دلته دی 48 ولټه. نو که د چیرې ویډیو خوښه سوي د خپلو ملګرو سره هم شیر کړه چې د هغه هم یو فایده ځینې وسي. دغه سیټینګ به ته دلته راسي انورټر ته چونکې